بسم الله الرحمن الرحيم. Energy diagram of benzene. کمن د بنزین انرژي ډایګرام ته فکر وکړو نو دا موږ سره نان بانډینګ لاین دی. دا چې دی نان بانډینګ لاین دی، یعنی دا آیسولیټډ پیر بیټان نه دي. یعنی دا سټرکچر ما اصل کې داسې نسته شو لکانو داسې کزو باسما چې دا پیر بیټال دی او د شپږ پیر بیټال نه دي ما سره، او دا آیسولیټډ دي، یعنی بانډینګ لا برخه نه راغستې، او د دې سره چې کله دوی بانډینګ کې برخه اغستې ده دا ما سره پای 1 شو او دا پای 2 او پای 3 شو، او دلته موږ سره پای سٹار 4 شو او دلته لکانو پای سٹار 5 شو، او په دې ځای بیا 5 سٹار 6 شو. نو دغه آیسولیټډ پیر بیټان نشي دي ته نان بانډینګ لاین مونږ یو، یعنی بانډینګ کې لا برخه نه اغستې، نان بانډینګ کرخه نان بانډینګ لاین د آیسولیټډ پیر بیټان نه ځان لا برخه لا نه اغستې. نو د پای 1 چې کوم دی پای 1 د پای 1 انرژي ټول څخه کمه ده، او د پای سٹار 6 انرژي ټول نه زیاته ده. د پای سٹار 6 انرژي ټول نه زیاته ده، هغه انټر بانډینګ دی، او د پای 1 چې ده دا بانډینګ ماليکولر اربيتال دی، رابطوي دی، او هغه ضد رابطوي ماليکولر اربيتال دی. بله خبره په دې کې دا ده چې پای 2 او پای 3 دا ډي جنریټ دي، پای 2 پای 3 چې ډي جنریټ دي، خو د پای 2 او پای 3 چې ډي جنریټ دي دوی انرژي زیاته ده د چانه د پای 1 نه. دا نان بانډینګ چې کوم اربیټال نه دي ته ډېر نږدې دي په خصوصیاتو کې. نو پای 2 پای 3 انرژي دا زیاته ده د پای 1 نه، خو بیا هم پای 2 پای 3 بانډینګ دي، پای 1 خاصم بانډینګ دي، خو پای 2 پای 3 چې انرژي زیات هم ده د پای 1 نه، خو د نان ډي جنریټ پی اربیټالونه نه د بارډر لاین نه کمه ده، خو بانډینګ باندې اربیټال نه دي. سمه ده؟ همدارنګه پای سٹار 4 او پای سٹار 5 دا ډي جنریټ دي. ډي جنریټ اربیټال نه دی کېږي لکانو چې دغه انرژي یو شان پای 4 پای سٹار 4 او پای سٹار 5 ستوري چې سٹار د دوی انرژي سیم ده. د پای سٹار 4 او د پای سٹار 4 انرژي به کمه ده د پای سٹار 6 نه، او دا سره دی چې پای سٹار 4 او پای سٹار 5 دواړه چې دي دا انټر بانډینګ دي، خو د پای سٹار 6 نه چې دی دا انرژي چې د موږ سره کمه ده، خو د پای سٹار 4 او د پای سٹار 5 انرژي چې دا د نان بانډینګ آیسولیټډ پیر بیټان نه دا انرژي زیاته ده. سمه ده؟ دا انرژي زیاته ده. بله خبره دا چې کیکولې موږ سره کیکولې چې کوم دی هغه موږ سره کیکولې جوړښت چې هغه بنزین لپاره 3 پای بانډه ښودل که نه، بنزین لپاره 3 پای بانډونه ویل چې 3 پای بانډونه بنزین لري، چې 3 پای بانډ لري د مطلب چې شپږ پای الکترون لري یا 3 جوړې لري. صحیح ده؟ او دغه شپږ الکترون چې کوم دي دا پای بانډینګ کې برخه اخلي، دا شپږ الکترون. نو دا موږ سره انرژي ډایګرام شو. دا شپږ الکترون به اول هغه چاته موږ ورکو چې ټول نه چا کمه انرژي، نو چې کم انرژي ته ورکې ناول به پای 1 ته ورکې 2 دانې
ول به چېرته ورکړي پای 1 ته، نو دلته موږ پای 1 ته 2 الکترون ورکړي، شپږو کې خو 2 دلته لاړل او 2 دا دي او 2 موږ سره دا دي. خو وګورئ لکانو په پای 1 کې، په پای 2 کې او په پای 3 کې په ټولو کې یعنې دلته هم چې دی شیل چې دی ډک دی، اربیټال ډک دی، بشپړ ډک دی او دلته هم ډک دی. موږ که وګورو په بانډینګ مالیکول اربیټال کې د الکتران چې کوم دي، دا شپږ الکتران چې کوم دي دوی ما سره ډک اربیټالونه جوړ کړي دي چې هغې ته موږ څه یو کلوز شیل بانډینګ یا کلوز بانډینګ شیل ورته یو، د اخرنۍ اصطلاح صحیح ده، کلوز بانډینګ شیل اربیټالونه ورته یو، کلوز بانډینګ شیل دی یعنې ډک بانډینګ اربیټالونه دي او دغه ډک بانډینګ اربیټالونه د انرژۍ له مخې ډېر مناسب دي. بله خبره دا چې الکتران موږ سره چېرته راغله، الکتران خو ما سره پای 1 پای 2 پای 3 کې راغلل، خو دغه الکتران باید یاد ولرئ دا شپږ واړو هستو باندې ډي لوکلایز دی. لکانو لوکلایز الکتران نه دي په بنزین کې. ډي لوکلایز مطلب دا چې دا شپږ پای الکتران ټولو د هستو د اغېز لاندې دی، هر یو هسته یې ځان ته کش کوي، دا شپږ واړه الکتران صحیح ده. نو الکتران چې دی په بنزین کې چې ډي لوکلایز دی، کول سټرکچر کې چې دی هغه موږ لوکلایز منلی دی، نو دې وجې نه هغه انرژي ډیفرنس، هیټ اف هایډروجنیشن ډیفرنس هم پکې و او ریاکشن یې موږ سره ځکه مختلفې راځي چې موږ لوکلایز یو چې د الکتران د بنزین لوکلایز دی کې کول سټرکچر کې، خو د بنزین الکتران چې دی دا موږ سره ډي لوکلایز دی. او سپین د الکترانو که نه دا مغه هوند قانون دی، هوند قانون له مخې به موږ الکتران ورکوو، نو اول موږ طاقت اکدو به جوړه کدو چې ځي صحیح ده. نو 3 بشپړ ډک مالیکول اربیټالونه راکوي په ګراوند سټیټ کې. نو بنزین چې دی بشپړ ډک پای الکتران لري صحیح ده، او د دې پای الکترانو سپین اپوزیټ دی. یا موږ داسې ویلی شو چې بنزین چې دی د ډي لوکلایز پای الکترانونو ډک اربیټالونه لري صحیح ده، یو تش اربیټال نه یو ډک اربیټال نه. نو بنزین چې دی دا د پای الکترانونو د پای ډي لوکلایز الکترانونو کلوز بانډینګ شیل لري او دا بنزین ثبات چې دی هم د دې پای ډي لوکلایز پای الکتران د وجې نه دی ډک اربیټالونه د وجې نه دی. بنزین چې کوم ثبات دی دا د پای ډي لوکلایز ډک اربیټالونه د وجې نه دی، پای ډي لوکلایز ډک اربیټالونه له امله دی. نو موږ یو چې کلوز بانډینګ شیل د وجې نه دا ثبات لري او د بنزین چې څومره انیوژل پراپرټي چې ده، انیوژل خواص دي چې د سره ریاکشن کوي او د سره نه کوي، نو دا موږ سره د دغې ډک اربیټالونو د وجه ده. د بنزین کې اربیټالونه چې دي پای اربیټالونه دي دا بشپړ ډک دي، نیمایي ډک نه دي صحیح ده، نیمایي ډک نه دي. سره دی چې دغه الکتران د بنزین ډي لوکلایز دي، یعنی یوې هستې پورې محدود نه دي، نو د دې وجې نه د سیګما بانډ په مقابل کې دا په ضعیفه توګه باندې چې دی دا نښتي دي، لکه سیګما بانډ خو صحیح تداخل شوي په هغې کې، نو دې وجې نه دا الکتروفیلي تعامل کوي، څه کوي بنزین چې دی الکتروفیلي کوي
او زیاتره چې د ریاکشن دغه الکتروفیلی تعویضي تعاملات دي نو چونکه پای الکترونز دي او پای الکترونز د سیګما بانډ مقابل کې ډیر قوي نه نختی ډیر قوي تداخل نه شوي نو الکتروفیل کولای شي چې هغه باندې بریدو کی او بنزین الکتروفیلی تعویضي تعاملات شي کی تر سره کی نو منکه بیا منا شو مثلا ما سره الکانو شپږ پای الکترونز دي شپږ ماليکولي اربيتال به جوړ کی شپږ ماليکولي اربيتال به جوړ کړو باندې او شپږ پای الکترونز دي شپږ پای الکترونز کې به دوه الکترونز دلته ورکما چې دا پای 1 دی د تلار سرور پاتې شو نو یو بدلته ورکما چې دا اوس پورا ډک نه دی بیا بدلته ورکو نو دا کلوز شیل شو یہ تمام کلوز شیل یو کلوز دی یو کمپلیټلی فیلډ دی خاله کانو کمپلیټ ټکي موږ د عام طور پر اتومونو د لپاره استعمالو او مرکبات د لپاره موږ کلوز شیل استعمالو اوکې نو دا پای 2 دی دا پای 3 دی او دا موږ سره پای 4 دی سٹار دی او دا 5 star 5 دی انټا بانډینګ دی دوی او دا 5 star 6 h دا انټا بانډینګ دی او دا که زه نان بانډینګ لاین واخلم دلته زه ویلی شم چې هغه 3 p اربیټالونه دلته دي او 3 p اربیټالونه دلته دي نه د دې کلوز شیل یا ډي لوکلایز کلوز شیل د وجه نه کلوز شیل of delocalize pi electron د وجه نه delocalize pi electron د وجه نه بنزین سټیبل دی د پای الکترون چې کوم ډیلوکلایز دی بنزین کې داغي د ډک اربیټال د وجنه بنزین چې دی سټیبل هم دی او بنزین اروماتیک هم دی موږ یو باندې بنزین اروماتیک دی یا اروماتیک مرکبات چاته چې بنزین او هغه مرکبات چې بنزین غوړي تعامل کوي یې کمی خاصه بنزین په شانی نو هغه ته موږ اروماتیک یو اروماتیک علت شه دی چې ما سره د delocalize pi electron د وجنه بند اربیټال نه ډک اربیټال نه د delocalize pi electron د وجنه ما سره اربیټال نه چې دا ډکی نیمه ډک نه بش پر ډکی د وجنه هغه ثبات لري او اروماتیک یو تعریف د اروماتیک مرکبات دام دی چې هغه کړيز مرکبات چې هغه د delocalize pi electron نه ډک اربیټال نه لري نه اروماتیک